Assalamu alaikum and welcome back to the new lesson. په دې ویډیو کې به د یوې ډېرې مهمې او ضروري سټرکچر په اړه خبرې کوو چې I have to plus verb ده چې دا څه معنا لري، کوم ځایونو کې موږ او تاسو دا استعمالولی شو او په کومو طریقو باید موږ او تاسو په دې باندې جمله جوړه کړو. I have to plus verb چې دی دا یوه داسې سټرکچر ده چې په انګلیسي ژبه کې د هغو کارونو لپاره استعمالول کیږي په کوم کې چې یو څوک مجبور وي د یو کار د کولو او یا د نه کولو. لکه زه باید دلته راشم، زه باید ښوونځي ته لاړ شم، زه باید خپله کورنۍ دنده ولیکم. دا هغه جملې دي چې په دې کې د یو چا مجبوریت ښودل کیږي، یو څوک ښودل کیږي چې دا مجبور دي چې باید دا کار وکړي. نو همدا قسم دا په انګلیسي ژبه کې موږ او تاسو د دا ډول جملو لپاره I have to plus verb استعمالوو. خو دا چې په څه ډول موږ او تاسو باید استعمال کړو نو د هغې لپاره راځو یو څو مثالونه ورباندې جوړوو، له هغې څخه وروسته بیا ښه تشریحوم درته تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. ګورئ دغه یو مثال ته I have to change my phone number. I have to change my phone number. زه باید خپل د تلیفون نمبر بدل کړم. I have to change my phone number. زه باید خپل د ټلیفون نمبر بدل کړم ځکه زما نمبر ډېرو خلکو اخیستی دی او ماته میسکلونه کوي او یا ما پذابوي. نو دغه وخت کې زه اوس مجبور یم چې څه وکړم، خپل د ټلیفون نمبر بدل کړم. یا I have to write my homework. I have to write my homework. زه باید خپله کورنۍ دنده ولیکم. اوس دلته تاسو دې خبرې ته پام کوئ چې دغه جملې څه ډول په پسنۍ سټرکچر باندې جوړې شوي دي. نو دې لپاره که چېرته تاسو پسنۍ سټرکچر ته غور او فکر وکړئ نو پسنۍ سټرکچر کې لومړی I راغلی دی او لاندې په جمله کې هم لومړی I دی چې سبجیکټ دی او له هغې وروسته په پسنۍ سټرکچر کې have to راغلی دی نو لاندې هم have to راغلی دی او له هغې وروسته بیا ورب 1 دی، لاندې هم ورب 1 راغلی دی. په دواړو مثالونو کې تاسو ورته ګورئ، لومړی مثال کې چینج دی او په دوهم مثال کې هغه رایټ دی. او بل د دواړو مثالونو څخه درته معلومه شوه چې په دواړو مثالونو کې په مجبوریت باندې او یا ضرورت باندې خبرې کیږي او دواړه مثالونه د مجبوریت په اړه جوړ شوي دي. اوس راځو په I have to plus verb باندې منفي مثالونه جوړوو چې منفي مثالونه به څنګه ورباندې جوړیږي. ګورئ تاسو ورته لومړی تاسو سټرکچر ته وګورئ چې په کوم ډول موږ او تاسو باید منفي مثالونه ورباندې جوړ کړو. د منفي مثالونو د جوړولو لپاره سبجیکټ، له هغې وروسته ډونټ یا ډو ناټ. ډونټ چې دی هغه خپله د ډو ناټ هغه لنډ شارټ فارم دی یعنې لنډ خلطي دی. ډونټ به راوړې او بیا به هاف ټو پلس ورب خپله راواخلې، هغه به ولیکې. په دې طریقه موږ او تاسو کولی شو چې په I have to plus verb باندې منفي جملې یا منفي مثالونه جوړ کړو. اوس تاسو مثالونو ته ګورئ، ښه به ورباندې پوه شئ. مثال ته متوجه شئ. I don't have to eat a lot. I don't have to eat a lot. زه باید زیات خوراک ونه کړم. I don't have to eat a lot. زه باید زیات خوراک ونه کړم. نو که چېرته تاسو مثال ته متوجه شئ او مثال وګورئ نو دا عین شان له پسنۍ سټرکچر څخه جوړ شوی دی او د همغه په مرسته جوړ شوی دی. یوه بله خبره هم در سره په یاد لرئ چې دغه ځای کې خو I have to plus verb دی که نه، موږ او تاسو کولی شو چې فقط I have to plus verb نه بلکې دغه ځای کې د I چې دی د دې په ځای نور سبجیکټ پروناون هم استعمال کړو لکه they have to plus verb، you have to plus verb او we have to plus verb. د دغه ټولو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې دا جمله وکاروو. د کارولو طریقه چې ده همغه ډول لکه څه ډول چې موږ او تاسو I have to plus verb استعمالوو، په هغې باندې جملې او مثالونه جوړوو. عین شان په همدغه ډول موږ او تاسو کولی شو چې په we have to، they have to او همدا ډول په هغه نورو باندې هم داسې مثالونه جوړ کړو. راځو دوهم مثال ته په منفي سټرکچر باندې. هغه هم د I په ځای دلته مثال یو راوړم تر څو تاسو ورباندې پوه شئ چې نورو سبجیکټ پروناون څه ډول استعمالول کېږي. تاسو ګورئ ورته You don't have to wait for me. You don't have to wait for me.
ته باید زما لپاره انتظار ونه کړې. ته باید ضرور زما لپاره انتظار ونه کړې ځکه چې زه ناوخته کېږم. You don't have to wait for me. نو دغه ځای کې تاسو جملې ته ګورئ او پاست سټرکچر ته هم وګورئ. نو دغه جمله چې ده بالکل له پسنۍ سټرکچر څخه او د پسنۍ سټرکچر په مرسته جوړه شوې ده چې لومړی سبجیکټ دی دلته پاست سټرکچر کې هم ګورئ تاسو او یو راغلی دی یو سبجیکټ دی او د هغې وروسته ډونټ دی پاست سټرکچر کې هم ډونټ دی او له هغې وروسته هاف ټو دی او لاندې هم هاف ټو دی او بیا پاست سټرکچر کې ورب راغلی دی هغه هم ورب ون. نو لاندې هم په جمله کې یا په مثال کې ورب ون راغلی دی چې ویټ دی انتظار کول. راځو د سوالیه سټرکچر په لور چې موږ او تاسو په I have to پلس ورب باندې څنګه سوال جوړ کړو. سوالیه جمله څنګه ورباندې جوړه کړو، څنګه یې په محاورو او خبرو اترو کې د سوال په شکل وکاروو. نو د هغې لپاره تاسو راځئ چې لومړی سوالیه سټرکچر ولیکو او له هغې وروسته به بیا مثالونه ورباندې جوړ کړو. سوالیه سټرکچر ده ډو چې سار دی سټرکچر ته یا سار د جملې ته ځي. له هغې وروسته سبجیکټ چې دغه ځای کې موږ آی استعمالوو او له هغې وروسته بیا هاف ټو خپله لیکل کیږي او بیا ورب ون دی او بیا کمپلیمنټ دی. مثال ته تاسو ګورئ Do I have to learn English? Do I have to learn English? آیا زه باید ضرور انګلیش زده کړم؟ Do I have to learn English? آیا زه باید ضرور انګلیسي او یا انګلیش زده کړم؟ څوک تا ته وایي چې ته چې کوم وخت کې کمپیوټر زده کوې نو ته باید د هغې لپاره انګلیسي او یا انګلیش زده کړې. نو ته له هغې څخه پوښتنه کوې چې آیا زه باید ضرور انګلیش زده کړم؟ بغیر له انګلیش څخه نه زده کېږي کمپیوټر. نو ته به څه ورته وایې Do I have to learn English? آیا زه باید ضرور خامخا انګلیش زده کړم؟ یعنې زه مجبور یم چې انګلیش زده کړم. راځو یو بل مثال هم ورباندې جوړوو خو هغه په آی باندې نه درته جوړوم ځکه چې آی باندې مو زیات مثالونه جوړ کړل هغه په وي باندې درته جوړوم تاسو ورته متوجه شئ. Do we have to come back? Do we have to come back? آیا موږ باید ضرور دلته واپس راشو؟ Do we have to come back? آیا موږ باید ضرور واپس راشو؟ دغه ځای کې سبجیکټ چې دی هغه وي استعمال شوی لکه څنګه چې ما مخکې ته خبره درته وکړه چې دغه یوازې د آی سټرکچر نه ده بلکې دلته موږ تاسو کولی شو چې مختلف سبجیکټ پروناونس استعمال کړو. لکه دلته تاسو پخپله ولیدل په تیر مثال کې مې یو درته استعمال کړ په دې مثال کې مې وي درته استعمال کړ. نو تاسو ته به هم اوس در معلومه شوي وي چې دا څومره یوه مهمه او ضروري سټرکچر ده او باید چې زده شي او باید تاسو په ورځني کارونو کې محاورو کې استعمال کړئ او بل تاسو داسې وکړئ چې په دې باندې نورې زیاتې جملې جوړې کړئ او محاوره ورباندې وکړئ تر څو نور به هم د دغه سټرکچر سره او په عموم کې د انګلیسي ژبې سره بلد شئ. دغه و یو څو مهم او ضروري معلومات د I have to پلس ورب سټرکچر په اړه چې در وړاندې مې کړل. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي او خوښه شوي مو ویډیو نو ویډیو در سره لایک او هم یې د نورو پښتنو وروڼو او خویندو سره شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. پاک الله مو مل شه.